د نارینه‌وو هغه کړنې چې د نجونو ډېرې زیاتې خوښېږي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. ډېر ځوانان به مو لیدلي وي چې د ښځو په زړونو کې یې پوره ځای نیولی وي. دا نه چې هغه به ډېر ښکلی وي، د بې شمېره وړتیاو او ښه والي څښتن وي، بلکې ځواني بدني جوړښت، د غږېدا انداز، خوش طبیعتي چال او چلن ورڅخه اتل جوړ کړی وي. له بدني ښکلا سره ځواني هم بشپړ رول ترسره کولی شي، ځکه ځینې نجونې به درته په لیدو ښکلې نه برېښي او نه به خوند درکوي. غنم رنګې یا تورې به وي، خو د هغې ځواني به مو په دومره کشش راښکون اچولی وي چې له هغې به پرته تاسو بل چاته کتلی نه شئ. زړه به مو راښکش کړی وي او راډکېږي به او له سترګو به مو ورته اوښکې راځي. ښکلا سره ځوانان او پیغلې روحاني ښکلا هم ولري، نو زړه پیاوړتیا او راښکون به یې هم نور هم پیاوړتیا ومومي. لکه په پیغله کې حیا، وفا، دینداري، اخلاق او نرمي، هغه ته نوره هم یوه پر دوه ښکلا وربښي. همدا راز په نارینه‌وو کې اتلولي، شجاعت، زړورتیا، هوډ مندیا، پیاوړتیا او لوړ خیالونه او قرباني جذبوي. هغه صفات دي چې جنکۍ اغېزمن کوي. د جنۍ لپاره یو داسې ملګری د ژوند پکار وي او داسې یو د ژوند ملګری غواړي چې په ټول عمر کې ورسره مینه وکړي. مینه یعنې داسې چې د بل چا د سترګو سره یې سترګې نه وي جنګېدلې او په ټول ژوند کې ورسره وفادار اوسېږي. تر ټولو بهترین ملګری د ښځې لپاره هغه دی چې هېڅکله یې خپلې سترګې د بل چا په عزت نه وي اچولې. نو باید دومره ووایم چې هر ټیم تاسو که هر وخت تاسو چېرته ځئ یا هم بل ځای ته ځئ، نو خپل نظرونه په خپل کور باندې اچوئ، ځکه بې عزتي کول یا هم بل چا عزت ته کتل خپل عزت بدنامي کول دي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.